ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. او تو سے د یتیم مول ته نږدې هم مه ورډریمئ، یعنې په ناجایزه طریقه یې مه خورئ، مګر په هغه طریقې سره چې تر ټولې ښه وي، تر دې چې هغه یتیم خپل بلوغ ته ورسیږي. او تو سے پیمانه او تول په انصاف سره پرې راورکوئ. میش هیڅ یو نفس د هغه د طاقت نه زیات نه مکلف کوم. او کله چې تو سے خبره کوئ نو عدل انصاف کوئ، اگر چې هغه د خپلوۍ ولوي. او د الله تعالی عهد وعده پوره کوئ. دا حکم دی چې هغه الله تعالی تو سے ته د دې کلک حکم کړی دی، د دې دپاره چې تو سے نصیحت پیدا کوئ. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. او بشکه دا قرآن حدیث زمول یاره دو چې نیغه او سیده لیار دو، نو توسې هم په دې لیار باندې دریمئ او په نورې لیارې باندې مه دریمئ، ځکه چې نورې لیارې به توسې د الله تعالی د لیارې نه وړوي او توسې به خواره واره کړي، تور په تور بم کړي. دا د الله تعالی حکم دی چې هغه الله تعالی توسې ته د دې کلک حکم کړی دی، د دې دپاره چې توسې پرهیزګار شي. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. بیا میش موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړ د نعمت د پوره کولو دپاره په هغه کس باندې چې نیکي وکړه او د پوره د هر شي د تفصیل او هدایت او رحمت سره، د دې دپاره چې دوی د خپل رب په ملاقات ایمان راوړي.